السلام علیکم دوستانو. پرون سه شنبه 14 رمضان مبارک 1440 هجری قمری د کابل په انټرکانټیننټل هوټل کې د منپاکۍ د ورځې د تجلیل په منظور د پیښو د رسیدګۍ په چارو کې د دولت محترم وزیر ملا عباس اخوند په مشرۍ یو پرتمینه غونډه وه. زه هم دعوت سوی وم او په موضوع کې د خبرو خواهش راڅه وشو. ما تر حمد و ثنا او د دعوت تر مننې وروسته مجلس ته چې خارجان هم ناست وه وویل چې دا ورځ مهمه ده. افغانستان د نړۍ پر مخ یو د هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر ماینونه پکښې شته. دلته هر کال تر 500 پر ډېرو کسانو ماینونه چاودي. متاسفانه دا غمیزه به تر ډېره نوره هم راسره روانه وي. ښه مې یاد دي کله چې په 15 فبرورۍ 1989 میلادي کې اخرینه دسته د شوروي فوج په ټیټو سترګو له افغانستانه وتل، جنرال ګروموف د حیرتان پر پله له ټانک څخه راتاسو او د افغانانو بهادرۍ ته په احترام یې وویل موږ ولاړو او تر شا مو یو شوروي عسکر نه دی پاته. موږ افغانستان نور خپلو خلکو ته پرېښود. موږ ولاړو خو د دې هیواد مځکه به تر ډېرو کلونو د خپل بچیانو سره جنګېږي. جنرال ګروموف پوهېدی چې روسانو تر 15 میلیونه ډېر ماینونه افغانستان کې ایښي وه چې کلونه به د دې هیواد ولس له خطراتو سره مخ کوي. همدا کار امریکا او ناټو هم په خپل 100 کلن حضور کې کړی دی او په میلیونو ماینونه یې په افغانستان کې کرلي دي. مجاهدینو هم دواړه واره اول د شوروي او بیا د ناټو په مقابل کې له ماینو کار اخیستی دي. خارجیانو شاید یو شمېر ماینونه په نقشه ایښي وي او ځینې نورې بې نقشې وي، خو د مجاهدینو دا ټول د حال په مقتضا بې نقشې ایښودل سوي دي چې اوس یې ځای نه دی معلوم او که عامه پوهامه یې نه وي او احتیاط ونه سي خطرناک دی. هغه مجاهدین ډیری شاید اوس ژوندي هم نه وي کومو چې ماینونه د خارجي تجاوز د دفع په منظور ښخ کړي وه. ځینې ماینونه سیلابونو له یوه ځایه بل ځای ته وړي دي او په دې ډول یې له ځایي خلکو څخه اوس درک ورک دی. ما ورته وویل اوس په ټول هیواد کې الحمدلله امن دی او د ماین پاکۍ لپاره ډېر ښه فرصت دی. پخوا ماینپاکان د هیواد هر ځای ته نسو تللی، خصوصا جنګي سیمو ته چې هلته ماینونه ډېر وه، خو اوس بېغمه تللی سي. اوس کار ورته پکار دی. بله مهمه خبره دا ده چې څو دقیقې مخکې جناب د حوادثو سره د مبارزې محترم وزیر صاحب وفرمایل چې امارت د ماین پاکۍ په برخه کې د داخلي او خارجي مؤسساتو سره پوره او ډاډمنه همکاري کوي. دا یو ښه پرمختګ دی. اوس دلته څو کاره پکار دي. اول دا کار پکار دی چې ټول هغه هیوادونه چې تیر 40 کاله افغانستان کې نظامی حضور درلود باید د دوی لخوا د کرل سویو ماینو نقشې راوړي او هم د خپلو ماینو په رایستلو کې مرسته وکړي. دا د دوی نړیواله او اخلاقي وجیبه ده. دا د افغانستان د خلکو پر دوی حق دی. دوهم عامه پوهاوی ډېر مهم دی چې زموږ ولس نر و ښځه ماشومان ټول پوه سي چې ناچاودو شیانو ته لاس ورنوړي، له خطرناکو سیمو لرې واوسي. که چیرې څوک د ماینو او یا ناچاودو توکو سره مخ سي باید د ماین پاکۍ ادارې یا هرې بلې حکومتي ادارې ته خبر ورکړي یا حد اقل د کور یا کلي مشر ته ووایي. دریم د ملګرو ملتونو مؤسسې غواړو چې د ماین پاکۍ کار د سیاست څخه جلا کړي او په دغه سکتور کې د اسلامي امارات سره په خلاص مټ هر اړخیزه مرسته وکړي. دا ماینونه هم د ملل متحد په سر کې ناستو خلکو ایښي دي. دا د دوی وجیبه ده چې دا ماینونه براباسي او دا ملک به نور د کړاوو خلاصوي. دغه سکتور ته پر افغانستان د ملل متحد لخوا د بندیزونو څخه لرې جدي توجه پکار ده. دوستانو ما ورته ویل چې څوک چې ماین پاکۍ کې کار کوي هغوی ټول هیواد ته یو ډېر ګټور او مبارک کار کوي. دوی مجاهدین دي. دوی د خپل وطن اولاد له خطره ژغوري. دوی ټول که داخلیان دي او که خارجیان د قدر وړ دي. د هغو کسانو چې د ماین پاکولو کار کې معلول سوي دي
د مجاهد په شان باید قدر وسی. موږ نن دا ورځ د دوی په نیک نوم یادوو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.